السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای وکړي چې روغ او جوړ استګي. زه معقب الله همدرد تاسو ګورئ عقیب خان ټیکنیکل یوټیوب چینل. په دې ویډیو کې به تاسو ته درو خیمه یو خوندور کیبورډ د پښتو ژبې دوستانو. په دې ویډیو کې به تاسو ته درو خیمه د پښتو ژبې یو خوندور کیبورډ دوستانو. ډېر یو اسانه کیبورډ دی، ډېر یو ښایسته کیبورډ دی دوستانو. ویډیو ته اخر وګورئ. زه به دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته پوره معلومات د دغه کیبورډ په اړه درکړم چې دغه کیبورډ څه ځانګړتیاوې لري. زه به تاسو ته په دې ویډیو کې دروخم. نو دوستانو نور هم وخت نه نیسم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ویډیو نه لایک کړی وي درسره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړئ. چینل هرومرو درسره سبسکرایب کړئ ځکه چې دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې موږ په دغه چینل کې هره ورځ اپلوډ کوو. نو زه دوستانو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تاسو به راسئ پلی سټور اپلیکیشن به اوپن کړئ. چې دا اوپن کو نو دلته به تاسو ورته په سرچ کې ولیکئ پښتو کیبورډ. تاسو کتلی شئ دوستانو چې پښتو ورته خالي ولیکئ نو تاسو ته به راسي په سرچ کې پښتو کیبورډ ماته راغی نو تاسو ته به هم راسي. نو زه په همدې باندې کلیک کوم. په دې باندې چې کلیک وکړو دوستانو تاسو ته به ډېرې زیاتې کیبورډ شو شي دلته. نو تاسو به لاندې لاړ شئ، تاسو به لږ لاندې راسئ دوستانو. زه تاسو ته دغه کیبورډ درښیم چې دغه څه ځانګړتیاوې لري. ډېر یو خوندور کیبورډ دی. تاسو کتلی شئ دوستانو دغه پښتو انګلیش کیبورډ. نو دغه کیبورډ ډېر ما مخکې نه انسټال کړی دی. زه به تاسو ته په دې کې دروښیم. 10,000 کسانو ډاونلوډ کړی دوستانو او نور هم دلته ډېرې ځانګړتیاوې لري. نو زه به دوستانو تاسو ته دروښیم. نو دا اوپن کړئ. نو زه دا اوپن کوم. اوپن مې کړو نو تاسو به الاو او دغه اولینی اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کلیک وکړو نو تاسو به په سیټینګ کې دا الاو کړئ. نو زه دغه الاو کوم. ما هغه الاو کو مخکې ما سره الاو و نو ځکه ما هغه ماوس یې پرېښودم. تاسو به هغه الاو کړئ او اوس دغه پښتو دلته به الاو کړئ په 2 مینې کې. نو تاسو کتلی شئ دوستانو دغه کیبورډ دی. دغه کیبورډ دی دوستانو. نو تاسو په دې کې دلته دا شیان هم راوستلی شئ. تاسو کتلی شئ دوستانو دلته هر رقم شیان هم چې زړه وي تاسو یې راوستلی شئ. نور دوستانو تاسو دلته پښتو ژبه غواړئ، هر شی چې غواړئ دوستانو نو تاسو په دې کې تاسو ته میلاویږي هر رقم چې تاسو دوستانو دلته غواړئ. یعنې په وایس باندې هم ویلی شئ. دلته تاسو خپل کیبورډ ته رنګ ورکولی شئ تیز او سلو. دې ځای کې دوستانو تاسو چې کوم یو خط کاپي کړی وي نو تاسو هغه دلته پیسټ کولی شئ په دغې دویم په دې خیرني باندې دوستانو تاسو دغه کیبورډ لرې کولی او بېرته راجګولی شئ. دوستانو تاسو په دې کونج کې وینئ فقري نو په دې باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو کتلی شئ مهم اپشن دغه دی په کیبورډ کې. تاسو کتلی شئ ماشاءالله، جزاک الله، سبحان الله، الحمدلله، انشاءالله، استغفر الله. نو دغه ټول الفاظ دوستانو په دې کې تیار لیکل شوي دي. دوستانو که زه غواړم چې چاته سلام ولیږم نو په همدې سلام باندې به کلیک کړئ. تاسو کتلی شئ په کیبورډ کې ما سره سلام راغی. نو زه دغه ټول اوس کټ کوم. تاسو کتلی شئ زه سلام کلیک کوم نو تاسو کتلی شئ سلام راغی. نو زه دوستانو بیرته جواب هم ورکوم وعلیکم سلام. نو وعلیکم سلام هم ماته راغی. نو دوستانو که تاسو غواړئ چې یو چاته یو ښه هغه ولیکئ نو دوستانو تاسو انشاءالله، استغفر الله، بسم الله الرحمن الرحیم، الله جل جلاله، محمد صلی الله علیه وسلم. نو تاسو دوستانو په دغې کیبورډ کې دغسې خوندور شیان هر چاته لیږلی شئ. دوستانو ډېر یو خوندور کیبورډ دی. هیله ده چې تاسو ترېنه خوند واخلئ او ډېر یو خوندور کیبورډ دی دوستانو واقعا. نو دوستانو نننۍ ویډیو د همدې کیبورډ په باره کې وه او همدومره ولایت د نورو ویډیوګانو لپاره درنه اخلم اجازت. د خدای په امان، په مخه.